تصور وکړئ یو ورځ داسې راسي چې تاسو له یو داسې ملګري سره خبرې کوئ چې انسان نه وي، خو ستاسو پوښتنو ته جوابونه ورکوي، لیکنې درته برابروي، ژبې درته ژباړي، معلومات درته راټولوي او حتی ستاسو په کارونو کې مرسته کوي. دا خیال نور افسانوي نه دی. دا د مصنوعي ځیرکتیا یا AI نړۍ ده. هغه ټکنالوژي چې ښایي د انسان د ژوند، کار او فکر کولو طریقې د همیشه لپاره بدلې کړي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب د انسان د مټو زور زیات کړي او انټرنیټ نړۍ سره ونښلوله، اوس AI د انسان د پوهې او فکر نړۍ سره نوې بدلون راولي. خو پوښتنه دا ده چې آیا زموږ لپاره دا یو فرصت یا موقع ده او که نوی خطر؟ آیا زموږ کارونو سره به دا مرسته وکړي او که نه زموږ کارونه به یوسي یا به اسانه کړي؟ د پښتنو لپاره دا نوې نړۍ څه معنا لري؟ په ننني پادکاسټ کې به دا مهمې پوښتنې له خپل میلمه حنیف خان سره څېړو چې هغه مو ورباندې پوه کړي چې آخر مصنوعي ځیرکتیا څه ده او موږ څنګه کولی سو له دې بدلون سره ځان عیار یا برابر کړو. د ویش فکر په دې پادکاسټ کې به تاسو ته بیا هم په راتلونکي کې له حنیف خان سره دا یوه موضوع چې ده هغه به بیا په تفصیل سره څېړو چې څنګه ځوانان له دې ګټه اخیستلی سي، د دې خطرونه څه دي، تاسو څنګه ځان ځینې کتلی سئ، ډاکټران، قانون پوهان یا کاروباریان له مصنوعي ځیرکتیا څخه څنګه ګټه اخیستلی سي او له تاوانونو یې ځان څنګه کتلی سي. د ویش فکر په دې پادکاسټ کې حنیف خان تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه کاکړ صاحب. مننه ډېره. پیل به هم له دې وکړو که ډېره په ساده ژبه کې که تاسو یو کس پیژنئ چې هغه بالکل سکول، کالج، یونیورسټۍ ته نه وي تللی یا تللی هم وي او مصنوعي ځیرکتیا یا AI په باره کې هیڅ نه خبر، تاسو به یو کلیوال سړي ته په ساده ژبه کې څه وایاست که څوک پوښتنه درځه وکړي چې دا AI دی څه؟ زه به تاسو ته کلي خبره وکړه، نو زه به په کلي کې یو د بیلګې په توګه باندې څه خبره وکړم چې په هر کلي کې یو مشر یو بابا چې هغه ته د تېر شوي 80 اویاو کالو دا غونډې کیسې او چاپېریال پته وي. هغه ته دا هم وخت چې څوک په کوم وخت کې رالوی شو، چا کډه ویوړه، څوک راله، کم د کوم وخت نه پاتې کېږي. نو د هغه سره د هغه علاقې، سیمې، هغه غونډ علم یا معلومات دي کوم چې هغه د خپل تجربې نه، د مشاهدې نه یا د اورېدو نه زده کړی وي. نو که موږ په دغه مثال باندې وګورو، نو نن چې کوم مصنوعي ځیرکتیا ده یا AI ده، هغه همدغه ده چې د ټولې نړۍ یا دنیا چې څه علم دی هغه ورته موږ ملامخ کړو، د کلي په ځای باندې د دنیا علم ورته ملامخ کړو. او بیا چې په هغه ده کې موږ پوښتنه کوو که هغه د طبي، که هغه د قانوني، که هغه د څه زده کړي، هغه ټول معلومات هغه سره وي. خو په دې کې صرف دا فرق دی چې باباجي انسان دی روغ رمټ، او دا بل چې کوم مصنوعي ځیرکتیا ده دا مشین دی یا کمپیوټر دی چې هغې ته دغه علم موږ په یو خاص توګه باندې ورچولی دی او بیا موږ سره په هغې کې خبرې کولی شو. یعنې دې کې که د بابا یا تاسو د کلي د مشر ذکر وکړئ چې هغه سره ټول علم، پوهه او د ټول وطن په باره کې درته معلوم وي، خو هغه حافظه ممکنه ده له وخت سره ډېرې کیسې په هغه ترتیب نه وي وریادې یا ډېرې خبرې ترې هېرې وي. خو مصنوعي ځیرکتیا ستاسو په خیال باندې همدغسې د حافظې کمزوري لري که نه؟ زی بالکل لري، او هغه هم په دې باندې پاکه خاص توګه باندې دی چې که د هغه خپل کمې خبرې ډېرې تکراري شوي یا کم خبرو باندې د هغه روزنه زیاته شوي، نو هغه ته زیات یادې وي، او کمې چې خبرې لږې ډېرې شوي یا مخکې شوي نو په هغه کې د هغه حافظه کمزوري. نو دغه شان په AI کې هم د هغې په شانته کې موږ ورته وایو هلوسینیشن یا ورته وایو د ځانه جوړنه. که څنګه یو نیم باباجي تاسو یو تپوس هم کوي او د هغه په هغه حافظه کمزورې وي، خو هغه ځان شاته نه راولي، هغه بیا هم وایي زه جواب ورکړم چې دا خلک ماته په څه تمه دي که نه، زما نه دا کوي. موږ پښتانه وایي چې پلانکی چې دی هغه په ډېر کانفیډنس یعنې په اعتماد سره دروغ وایي که نه. نو هغه په دغه شان خبرو وکړي
چې کوم اورېدونکي دي هغه بالکل وایي چې واقعي په دې کې رښتیاوالی شته ځکه چې هغو ته خو پته نه وي. نو دغه شان مصنوعي ځیرکتیا هم په ډېر اعتماد سره خبره داسې وکړي اټکله چې خلک او بل چې په کم ترتیب جوړه کړي نو په هغه کې هم لکه ډېر حقیقت سره نږدې خو هغه اصلي کې حقیقت نه وي. نو په هغې ته یو غټ زیان هغه خلکو ته رسي چې کم پې بالکل په باور سره په اټکل سره یقین وکړي او خپل څېړنه ونه کړي چې په دې کې کمی کوزه شته که نشته. ځکه خو دوی دا وایي چې کله هم تاسو چیټ جی پی ټي یا کلاوډ یا نور جیمینای یا دې سره خبرې کوئ او معلومات ترې اخلئ نو په انساني توګه هغه دوم وارم تر یو نظر تیروي یعنی انساني تصدیق ته د هغو ضرورت وي. خو به هر حال دا به ډېر کم ستاسو په خیال باندې د دوی د دروغو ویلو چې کومه کچه ده لکه موږ وایي فلانکی کس ډېر زیات دروغجن دی ځینې وایي چې نه کله کله بس لږ لږ دروغ وایي نو دی بیخي دروغ وایي که د دروغو کچه مقابلتاً کمه وي. دا چې مقابلتاً کمی او د دې شاته یو غټ لامل یو وجه دا ده چې په کم ځای کې د دا ټریننګ یا روزنه په کم معلوماتو کمه شوي نو په هغه ځای کې بیا د ځانه جوړول شروع کړي. لکه د مثال په توګه موږ وایو چې موږ ته په پښتو کې تپوس وکړو چې د خوشحال بابا مشهور کتابونه کم دي نو اوس که هغه ته دغه معلومات زیات نه ورکړی شوي نو دی به کیدای شي چې دوه درې صحیح ووایي خو څلور پنځه به د خپل ځانه جوړه کړي که نه او پښتو کې چې دا مخته راغلي نو په دغه ځای کې الګ ډېر خطا شي خو چې به کم معلومات زیات دته اورېدلي یا لیکلي لوستلی کلي نو په هغه کې بیا واقعیتاً زیاتر صحیح کارونه کوي او زه به دا ووایم چې په زیاتر معلوماتو کې او یا 80% نه صحیح کار کوي. یعنی دا به داسې ووایو چې ما زه هم ستاسو خو بهرحال پر دې باندې کارپوه یې ستاسو ایکسپرټي دا ده او تاسو ډېر کار کوئ یعنی پښتو ډیجیټلایز کوئ یعنی دغه د ای آی سره تړئ تاسو بلکل کار دا دی خو زه خپله کله کله داسې د مطالعې په توګه د شوق په توګه باندې دا شان ویم نو ماته داسې کله کله ښکاره سي چې د مصنوعي ځیرکتیا معنا دا ده لکه څنګه انسان ته چې ته کومه ډیټا ور واچوې کوم شان ور واچوې او انسان د هغه مطابق د نړۍ ته مغسي ګوري سیاست ته مغسي ګوري اخلاقیاتو ته مغسي ګوري مذهب ته مغسي ګوري یعنی کله شل کتاب ویلی نو د شلو کتابو په حواله باندې پوي کله زر کتابونه ویلای د زر ویلای چې کله ټول د دروغ کتابونه ولې دي یعنی چې کومه ډیټا یا کوم معلومات چې انسان ته ولويږي دغه چې مصنوعي ځیرکتیا ته مونږ په دې موډلونو کې کومه ډیټا ورکو په هغه ډیټا مطابق لده سره علم غومري. بالکل حقیقت هم دغه دی دا ډیټا چې دا د داسې ووایو چې لکه د ژوند هغه روزنه د ټریننګ دی او مازغه دی نو څنګه تاسو مثال ورکو اوس لکه موږ ځو هغه باباجي ته مشر ته که هغه چېرته د کور کلي نه وتی او د هغه نه څوک تپوس وکړي چې پېښور کې څنګه حالات یا دا دي نو هغه په خپل کم معلومات چې د کلي متعلق ساتي نو په هغې باندې به د پېښور هم جواب ورکوي یا به د لندن هم ورکوي خو هغه موږ هغې ته وایو آوټ اف ډسټریبیوشن. آوټ اف ډسټریبیوشن دا مطلب چې هغه داسې معلومات دي چې د هغه د ټریننګ یا کومه ډیټا چې وه د هغې حصه نه ده د هغې نه بار یو پوښتنه ته وشوه نو په هغه کې بیا دی په هغه ځای کې د ځانه جوړوي چې د سره کم کوز معلومات دي د هغې نه یو نوی شی جوړوي او لکه یو جواب ورکوي چې هغه د ده چې کوم مازغه دي په هغه کې لکه مخکې نه دي اچول شوي او په دغه ځای کې دا زیاتره غلطیانې کوي نو ډیټا چې دا هغه هم بالکل مازغه دي چې څونه سیوایي د هغه کار سیوا شي او پوهه سیوا شي او چې کم ځای کې کمی کوزی نو هلته نښلي. اوس دې کې موږ چې کله ډیټا خبره کوو که بهرحال ډېر زیاتره خلک به په دې پوهېږي خاصې ډیټا که تاسو بیان کړي دا ډیټا مونږ وایو څه ډیټا مونږ هر هغه شي ته وایو اول خو مونږ دا ووایو چې په چاپېریال کې او په هر وخت کې یو واقعیت روان دي یو ایونټس روان دي چې هغه دا دي چې هر څه کېدونکي دي د هغې تلل هغه ډیټا ده لکه مثال په توګه موږ وایو چې هوا فشار څونه دی دا هم یو ډیټا ده سبا باران کېږي که نه کېږي دا هم یو ډیټا ده که نه یا چې دی یو کتاب دی په هغې کې یو کیسه لیکله شوې ده دا هم ډیټا ده موږ چې دا کومې خبرې کوو دا هم یو ډیټا ده که نه نو د انسان سره اړوند چې کوم واقعیت دي هغه چې موږ کله یو ځای راغونډ کړو معلومات په ساده ژبه کې ورته موږ وایو هغه ډیټا ده هغه معلومات موږ د هر څه نه کولی شو خو چونکې انسان او یا دا ماشین چې موږ په کومه لاره باندې دغه کوو نو په هغې کې زیاتر د ژبې ډیټا
نو مونږ زیاتر هغې ته چې کوم انسانان چې کوم 3-4 حصونه دي چې یا د لیکلو لوستلو دي یا د خبرې کولو دي یا د کتلو دي، نو د هغې سره اړوند چې کوم ډیټا ده هغه مونږ راغونډه کړو او هغې ته مونږ هغه معلومات وایو چې انسان په دې حصونو باندې زیاتر کار کوي چې یا به لکه دی خبرې کوي په ژبه باندې یا به لیکل لوستل کوي یا به یو ویډیو ګوري یا به یو انځور ګوري عکس ګوري که نه. نو هغه اړوند خو دا یو څو شکلونه دي او د ډیټا چې ما څنګه مخکې عرض وکړو چې د هغې دونه شکلونه دي چې لکه دا مونږ چې اوس کومې خبرې کوو په دې کې د اواز چې کوم کیفیت دی، د هغې چې کوم پیچ دی، د هغې چې کوم لوړوالی دی کموالی دی، هغه په خپله یو ډیټا ده. خو ډیټا دومره زیاته ده چې هغه بعض وختونو کې مونږ راغونډولی هم نشو. نو د هغې چې زموږ کم د کار یا د کم ضرورت نو هغه موږ راواخلو او هغه د مشرونو ته وړاندې کړو، د هغې الګوریتم ټریننګ وکړو او په هغې به سره بیا موږ مخکې کار کوو. ښه، اوس د دې ماډل یعنی لکه ما ته په ذهن کې راځي چې د انساني دماغ یا مغزه چې دي هغه ټول په دې نیوران سیستم باندې چلیږي، زموږ چې کوم نروز دي که نه او نیورل سیستم دی دا پوره، او د پیغام رسول دا شان په یو ترتیب کېدل، انسان هغه مطابق حرکت سکنات کول، سوچ کول، فکر کول، دا ټول په یو ترتیب باندې که نه. ما تاسې کله شعر رایاد سي د اردو دی، وګوره زموږ ملګري مطلب چې څوک په اردو باندې پوهېږي هغه کې دا وایي چې زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب او موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشان ہونا. یعنی ژوند څه دی وای چې څومره عناصر دي په کائنات کې کاغه په وجود کې جنن داغو چې کم بظاهر یو ترتیب دی په یو ترتیب دا ژوند دی، او کچېری مرګ وي نو هغه وي د دې ترتیب ماتېدل. نو دغه چې کم الګوریتم تاسو خبره وکړه دا هم هغه ترتیب دی، په دې ترتیب باندې ټوله ای آی چلی که څنګه؟ بالکل هغه الګوریتم که تاسو لږ وروسته موږ لاړ شو نو لکه د عربۍ د ټکي نه وته د الخوارزمي د نوم نه د هغې ساده هم دا دی چې د کار کولو طریقه لکه موږ فرض کړو یو ماشوم ته وایو چې چای به څنګه جوړی، نو هغه ته موږ وایو چې اول به پی راواخلی شي او دا به وایشئ ورسره به اوبه واچئ بیا به ورسره دا وکړئ، نو هغې نه پس به 2 ساعت ګرم کړي بیا به دا یو الګوریتم دی، دا د چی جوړولو طریقه چې دا یو الګوریتم دی. نو په کمپیوټر کې هم دغه شانته کې هغه ته موږ داسې په لاره باندې ښایو، موږ ورته وایو چې دا ډیټا ده، دا معلومات دي، دا اوس غږ دی او دا ورسره لیکله ده، نو چې کله یو کس دا خبره کوي نو د هغه به ته دغه شانته کې لیکې او هغه ته موږ دغه لاره وښایو چې لکه د غږ نه به املا څنګه لیکې یا تصویر به څنګه جوړی یا به ژباړن څنګه کې ټرانسلیشن به څنګه کې، نو هغه ته د هغې بیل بیل هغه لاره مو وښایو، نو هغه هم بیا پاکه لاره باندې د هغې نقل کوي او هغه شانته کې کار کوي. یعنی او که چیرې مثال مو ترتیب غلط ورته وښایي، لکه تاسو وایاست چې ماشوم ته وایاست چې اول به شیدې راواخلئ بیا به اوبه راواخلئ بیا به اوبه په چاینکه کې واچوئ دا به بیا په سټوپ کېږدئ، دا پوره ترتیب چای څنګه جوړېږي که دا مو سره چپه کړو که نه او الګوریتم ته دا چپه داسې معلومات ورکړل سي نو بیا به دوی هغه مو چې کوم ته دروغ وایي یا غلطه خبر وایي یا ترتیب غلط شي که نه، یعنې دی په یو ترتیب کې کار کوي که نه. بالکل همداسې ده او همدغه وجه ده چې ای آی چې ده دا یو نوی شی نه دی، په دې باندې تیر شوي او یا کالونه کار روان دی او په هغې کې همدغه شانته کې الګوریتمې لارې جوړېدې خو هغه پیاوړې نه وې، په هغې کې به کمی کوزی و. څنګه چې تاسو مثال وکړو دا د نیورانو خبره چې ده دا د نن نه خوا شاویا کاله مخکې په دې کار پیل شوی چې د انسان دماغ څنګه کار کوي، په هغې کې دا سیګنلې څنګه ځي د یو نیوران نه بل ته او هغه لکه کار کوي، خو همدونه وخت چې ولګېدو نو د هغې دوه غټ لاملونه یو خو دا وه چې پیاوړی الګوریتم نه و او د هغې سره معلومات هم نه و. نو انټرنیټ چې کله راغی په هغې کې انسانانو نه په خپله چې خبرې لیکل سیوا کړه او کم چې ورسره نور معلوماتو لکه کتابونه یا هغه هم انټرنیټ راویسته، نو یو خو معلومات ډېر سیوا شو د هغې لکه مازغه دپاره ټریننګ دپاره، او دویم چې دی په هغې باندې چې بیا هغو روزنې وکړې نو الګوریتم یې ښه شوې، ترتیبونه ښه شو، مختلف وختونو کې هغو مختلف الګوریتمونه وکته هغې کار نه کوو بل به وکړو خو په هغې کې به څه نه څه کمی کوزی راتلو.
په دې کې چې بیا د ټول نه یو غټ پرمختګ یا بدلون راغی نو په کال 2020 کې راغی چې یو نوی الګوریتم راغی چې هغې ته موږ ټرانسفارمرز وایو او دا څه دی؟ دا یو داسې الګوریتم دی چې دا دې نه مخکې چې څونه کار کړی و د هغې ټولې کمزوریانې خامیانې دی لرې کړې نو مخکې به دا کېده چې زیات الګوریتم و په هغې کې به یو غټه ستونزه دا وه چې هغې له فرض که مونږه یو جمله ورکړه یا دو جمله لنډه شان مونږ ورته ووایو چې دا لکه انګلیسۍ ته ژباړه وکړه دا واړوه نو خو به هغه وکړو خو که موږ ورته یو غونډه پاڼه ورکړه یو مضمون ورکړو نو هغه بیا پای کې خطا کېدو ځکه چې هغه به درېیمې جملې ته راغی نو تېر شوي دوه به تېرې شوي وې او هغه درېیمه ته هله صحیح ژباړه کولی شي د هغې نه مخکې ګورو چې څه راغلي که نه ځکه چې ټکي په ټکي ژباړه خو بیا په صحیح مفهوم نه راځي د هغې سره به غونډ سیاق سباق یا کنټکسټ ګورې نو چې به درېیمې څلورمې ته یا پنځمې کرښې ته راغی نو بیا به ګډوډ شوه معلومات به تېر شوي ټرانسفارمر چې راغی نو په هغې کې د ټول نه غټ بدلون دا و چې هغه ته به څونه معلومات راله نو هغه په ټولو باندې نظر ساتو د اولني ټکي نه واخله د دویم زره که دوه زره دی که درېیم زره ټکی دی د هغې پورې به هغه غونډ کانټکسټ هغه سیاق سباق ځان سره ساتو حافظه یې ښه شوه. حافظه یې ښه شوه نو چې د هغې حافظه ښه شوه نو هغه ته اوس دا پته لګي چې کله یو کس خبرې کوي نو په دې کې غرضي خبرې کمې دي چې لکه دا اوس او ورته وایم چې ډوډۍ خورم نو ډوډۍ خورم نو دا کېدای شي دا مطلب شي چې زه اوس ډوډۍ خورم یا زه ورته وایم چې زه دې رسټورنټ کې ډوډۍ خورم یا زه کور کې ډوډۍ خورم یا خو هغه د هغه حافظې نه دا وګوري چې دې وخت کې زما مطلب څه دی د دې جملې نه ځکه چې د هغه سره هغه نور خواوشا معلومات هم وګوري چې که د دې نه مخکې یو کس لیکلي چې زه اوس کور یم یا لکه زه اوس دفتر کې یم نو د هغې نه هلته دا اندازه ولګي چې د دې خبرې اوس مطلب څه دی په دې وخت سره که نه دا هغه شیزونه چې دا په دې مخکې الګوریتمو کې ډېر کمزوري وو ځکه چې د هغې نه به حافظه کمزوري وه شاته به تېر شو نو بیا به هغه دا داسې ښکارېده چې لکه دا اوس یوې جملې ته ګوري او په هغه جمله کې به هغه همدغه شان کار وکړو چې لکه که تاسو یاد شي اول چې فیسبوک کې ژباړه راغلې وه ټرانسلیشن راغلی و نو چې به چا وکتو را به ډېر د خندا وړ او دغه و په هغې کې به چې ګنده نو ځکه چې هغه به همدغه شانته کې په هغه زړو الګوریتم باندې و او ټکي په ټکي به نو هغې کې به ډېر بدلون وي اوس ډېر ښه شوی دی ښه اوس دې کې یعنې تاسو خبره وکړه د حافظې یعنې داسې ډېر وخت یې چیټ جی پی ټي سره زه کله خبرې کوم که نه او زه په بله موضوع کې خبرې کوم کله نو لکه مثال ما ورته ویل پلانکی ځای چېرته دی نن مه بلکې ورته وایي او دا ته پلان که دا سړی هلته سفر کوي نو څنګه به نو ما خو هېڅ تپوس هم نه ورته کړی خو د ده حافظه دومرې ښه وه یا داسې زما په باره کې معلومات دومرې وو په اخره کې لیکلي وایي ته چې په کوم ځای کې یم ته له دې ځای تلل غواړې بیا هغه زما پوره معلومات ورکړي وو که نه خیر هغه خو بیا د پرایویسي خبره ده پر دې به بیا بله پس خبرې کوو حافظه چې ده هغه د سره دې ستا پلانکۍ ورځ د ما سره دا خبره کړې وه او اوس هغه باره کې دا دی خو اوس دې کې سوال دا دی حنیف خان چې دا موږ په عملاً ژوند کې خلک به دا وایي ای آی په اسمان کې خو نه دی که داسې مثالونه راکړئ چې مثال زموږ په ورځني ژوند کې دا ای آی چې دی هغه کار کوي یعنی تاسو کم مثالونه لکه کم شان دي خلک پوه شي چې دا خو زما په دې موبایل کې شته دی خو دا ای آی اصل دی چې تاسو لکه د موبایل نوم یاد کو نو زه به د هغې نه پیل وکړم موبایل چې مونږ اول کولاوو او چې ورته وګورو او هغه په خپله کولاو شي لکه زمونږ هغه څېره وپېژني او آیفون کې په دې کې ټول دی دا ای آی ده دا هغه زما مخ وپېژني نو دا مخ ورته مونږ هغه ته دا پته لګي چې دا کس اوس څوک دی مخکې ورته مونږ هغه ښکلی ځان د هغې نه علاوه بل چاته نه کولاویږي فیس ریکګنیشن ورته وایي نو دا اول دی د هغې یو ساده مثال دی همدغه شان په دې کې په ځینو کې بایومیټرکس دي د ګوتې په لار چې کولاویږي هغه هم ای آی ده یا مونږ په ګوګل میپس باندې کله دغه ورکو او د یو ځای نه بل ځای ته ځو دغه کوو څنګه چې تاسو ووایئ که نه نو هغه ته هغه لوکیشن او هغه پته ولګي د هغه سره هغه ټوله ډیټا د هغه روزنه شوي هغې نه چې کوم لارې هغه ای آی ده په هغې چې کوم نیویګیشن باندې په کوم دغه باندې کوي یا مونږ چې کله سیري سره خبرې کوو یا د نورو سره اډیشنل اسسټنټ سره چې مونږ ورته وایو چې اوس څه وخت دی یا ما دې ځای نه هغه ځای ته بوځه نو هغه چې کوم په خپله اپس کولاو کې یا مونږ ته لاره وښایي
هغه چې دی اے آی دی. په ساده کې زه دا ووایم چې خاص کر پښتنو په لحاظ سره ګوګل ټرانسلیټ به موږ زیاتره کسانو کارول استعمال کړی. هغه چې دا کومه ترجمه کوي ژباړه کوي دا اے آی ده. دا هم په هغې باندې روزنه شوې ده او اے آی زموږ په ژوند کې دونه عامه ده موږ ته ښکاري نه، خو زموږ په دې جب کې چې کوم موبایل دي یا کوم کارونه چې موږ کوو په دې ګاړو کې موټرو کې دي یا کوم سیسټمونه لګېدل دي په دې کې هم اے آی نن سبا ډېره زیاته کارول کېږي. یعنې تاسو د موټرو ذکر وکړئ، زه خو په داسې ځای کې یم کیلیفورنیا کې او بیا هغه سیلیکان ویلي نوم اخلي که نه، نو دا د که چېرته اے آی چې دی یا ټکنالوژي که چیرې یو ملک شي که نه، نو دا به هغه پلازمینه وي یا به هغه مرکزي ښار به دا وي. دا سان فرانسیسکو ته چې تاسو لاړ شئ که نه، په زرګونو ګاډي روان وي، په دې کې داسې ګاډي دي چې بغیر ډرایوره چلی او هغه په سیګنل باندې هم ودري، که ته مخته شاته سې دا شاته مخته سې، زه به بیا د ملګرو سره ویډیو هم وګورئ، تاسو په ویډیو کې به هم وګورئ چې زه دلته د پروګرام سره درته ښکاره کړم. هغه ودرېږي، که څوک په مخ کې ورته راسي یو لاروی هغه ته ودرېږي، په سیګنل باندې ودري بیا را وګرځي. مطلب دا ټول سیستم یو ډېرې زیاتې کیمرې پکې لګېدلې وي، سواري پکې ناست وي، په کرایه نیولی شي، خپل ځای ته چې ورسي تا ته دروازه خلاصه شي او ته کوز شي او دی لاړ شي. پرون زه روان وم یو بل ځای کې فریمونټ یو ځای دی، په هغې کې دغه ډوډیانې چې وړي دا ډورډیش، نو ګاډي مې چلولی، یو وړوکې ټرالۍ غوندې روانه وه، نو ما چې ورته وکتله خپله روانه وه، پر لیکلي و ډورډیش، یعنې خوراک یې وړلی چا خپله روان و که نه. خو بهرحال دې شیانو باندې به خبره کوو، خو اوس دې ته راځو چې خبره ټوله په ډیټا ولاړه ده، یا کومې ژبې چې دي هغه پکې څومرې قوي دي. پښتنو دپاره پکې څومرې یعنې ګنجایش شته یا ګنجایش نشته، یا پښتانه ډېر په شا دي، ځکه دا خو هم د مقابلې یو نړۍ ده. په دې کې به زه دا ووایم چې پښتو چې په کوم ځای ولاړه وه د هغې نه خو اوس ډېره ښه ده، خو خبره به هغې ته راشو چې تاسو څنګه ووې ډیټا د دې مازغه دي او زیاتره روزنه هم په هغې باندې ده. پښتو کې له بده مرغه ډیټا چې دی یو غټه ستونزه دا وسم شته چې ډېره کمه ده او بیا چې کمه ده نو د هغې کوالټي کیفیت هم ښه نه دی. نو په دې وجه باندې په اے آی کې پښتو ډېره کمه کوزه وه، دا نوي ماډلونه چې به راله په دا کم دغه چې به راله په دې کې پښتو په صحیح توګه کار نه کوم. اوس زیاتره د پښتو رضاکارانو چې کوم دي زموږ سره په نورو په مرستو باندې، نو د پښتو چې کم څه لږ ډېر کمی کوزه وه خو ډېر ښه شوی دی. زه به دا ووایم چې 3 کاله کم ځای وه یا 2 کاله مخکې وه، د هغې نه ډېر مخکې شوې ده. د هغې په مثال په توګه یعنې که یو مثال 2-3 راکړئ، یعنې ښه شوې څنګه ده؟ هغه داسې ښه شوې ده چې تقریبا 3 کاله مخکې د پښتو غږیز ډیټا بالکل نه وه، یعنې غږ باندې هغه نه پوهېدل چې به غږ به تا خبرې ورسره کول به کولې که نه، او د هغې چې مونږ ورته دا وایو چې لکه زما په خپل دا نظر دی چې ای کم اخرنی ګام دی یا کم طرفونه ده په چې ځینو پای کې به دا لیکل لوستل به هم ډېر کم شي، لکه لوستل خو بیا مې خو په چیټ او په دې باندې دا به زیاتره په غږیز باندې کېږي، یا د غږیز نه چې کم نور انټرفیسز دي خبرو کولو لارې دي په هغې باندې به کېږي. نو د هغې دپاره خاص او بیا پښتو چې ده زیاتر غږیز ژبه ده، اورل ژبه ده، په هغې کې لیکل ډېر کم دي یا د وخت نه معلومات چې دي زیاتر هم په ژبه باندې په خبرو باندې دغه شوي دي. نو 3 کاله خواوشا مخکې چې دی نو د پښتو هغه غږیز ډیټا نه وه. مونږ چې د رضاکارانو سره خبره وکړه دا وکړه 3 کاله پس د پښتو ډیټا د ټول نه سیوا ده، د انګریزۍ نه هم سیوا ده. یعنې غږیز ډیټا په دې 3 کالو کې چې د 0 وه 9 وه، اوس په هغې کې 5,500 ساعته ثبت شوي دي او هغه د انګریزۍ نه هم سیوا دي. په انګریزۍ کې 3,000 ساعته دي، که نه چې د انګریزۍ مقابلې څوک نشي کولی. انګلیسي چې کومه ژبه ده د هغې کې هر وخت نه ډیټا سیوایي. د مثال په توګه په اردو کې 300 ساعته دي، فارسی کې 4,500 دي که نه. دغه شانته کې د لیکلو ډیټا چې د پښتو نو مخکې چې کم کارپس ورته موږ وایو نو هغه زه تاسو به د غږیز اوس موږ ته څه ګټه را رسولې ده عملاً، یعنې موږ به څنګه ګټه ترې اخلو؟ د هغې بالکل او جدا خبره ګټه اوس دا ده چې که تاسو مخکې وګورئ نو دا غټ ماډلونه چې وو لکه چیټ جی پي ټي شو یا جیمنای شو، په دې کې تاسو پښتو سره خبرې کولې نو
اول خو پیژندنه بله ژبه به شروع کړه او دغه به یې کړه که نه او اوس هم کله ناکله تېروتنه وکړي خو تاسو په هغې کې اوس د پښتو سره په پښتو ژبه کې خبرې کولی شئ پوښتنه ترې کولی شئ او عدله په پښتو کې جواب درکولی شئ دا مطلب تاسو چیټ جی پی ټي یادوئ، کلاوډ یادوئ، جیمینای یادوئ، دا یادوئ، نور او یې چې نه. دا ماډلونه دا ټول دا کم غټ غټ ماډلونه چې دي اساس سره پښتو کې خبرې اترې کولی شي هم په غږیز بڼه باندې دغه شان زموږ سره د پښتو مخکې املا لیکل والا ماډل نه و چې یو کس خبرې کوي لکه څنګه چې مونږ کوو او هغه پښتو کې لیکلو کې اوس زموږ سره دوه درې ماډلونه شته د هغې زموږ سره اپ شته چې هغه د پښتو لکه کم ماډلونه دي؟ مونږ په خپله جوړ کړلي ټرین کړلي لکه اوازه یو اپ دی په موبایل په آیفون باندې دی په هغې باندې همدغه ډیټا باندې مونږ ټرین کړی دی او په موبایل کې کار کوي په آیفون اپس کې کار کوي د اوازه په نوم باندې هغه چې موږ کومه خبرې وکړو پښتو ته لیکي پښتو کې وایس نوټس اخلي غږیز نوټس اخلي او هغه هم لیکلي بڼې ته اړوي نو د هغې سره ټایپینګ اسانېږي که نه خو دغه شان دغه ماډل چې دی نو بیا موږ په چیټ باټو کې هم کارولی دی لکه موږ په خپله جوړ کړي پښتوپال نو پښتوپال بالکل په غږیز بڼه باندې په پښتو کې خبرې اترې کوي دا اوس چیټ خو خیر باټ کې بیا څه دا فرق څه یي؟ یعنی تاسو دا چیټ باټ هم له خلکو ته بیان کړي دا څه؟ چیټ باټ موږ ورته داسې وایو چې د خبرو کولو روبوټ او هغه داسې دی چې لکه روبوټ سره خبرې کوي. د روبوټ سره خبرې کوي په خپل ژبه کې لکه انګریزي ضرورت نشته بل نشته د هغې یو غټ مهم کار دا دی چې لکه که زه هیڅ د دنیا څه معلومات غواړم ما دا نشي زه په انګریزي کې ټایپینګ وکړم یا بله ژبه یې زده کړم بیا هغې ته دغه وکړم زما چې څه پکاري لکه زه دا ووایم چې ما له د لندن د دې وخت نه دې وخت پورې یو ټکټ وګوره که نه یا په هلته پښتو کې کې ولیکه. پښتو کې یا د پی ایچ ډي دپاره کم سکالرشپ شته که نه نو هغه به هغه کار ما ته په پښتو کې وراوه دا ما ته ووایي یا دا به یوازې په دې ستاسو چې کوم اپ یادوئ په دې کې دي که نه دا چیټ جی پی ټي کې هم دی کلاوډ کې هم دی هر یو کې دی؟ دا زیاتر په هر یو کې دي او خاص کر دا درې چې کوم مشهور دي لکه چیټ جی پی ټي شو جیمنای شو جیمنای بیا لګ ډېر ښه دی ځکه چې د هغې سره پښتو ډیټا لکه ښه باندې کار شوی دی او ګراک شو په هغې کې هم شو په کلاوډ کې هم پښتو ډېر ښه ده دا کم چې څلور غټ ماډلونه دي که نه خو چاینیز چې کوم دی ماډلونه راغلي نو هغې هم پښتو هغه ډیټا اوچته کړله او په ډېر ښه دغه باندې کار کوي لکه کوین یو ماډل دی علي بابا والا په هغې کې د پښتو ډېر ښه دی په غږیز او په لیکلو باندې او تاسو دا ذکر کولی دا یو اوازه او نور کوم یو دی؟ مخکې ما څنګه عرض کو موږ پښتوپال جوړ کړی د پښتو ډیجیټل اسسټنټ چې په هغې کې تاسو سره د سیر په توګه باندې کار کوي هغې سره تاسو لکه دا وکړي چې پېښور کې څه موسم دی موسم درته وایي په پښتو کې درته وایي دغه شان که تاسو ووایئ چې ما ته څوک میلاو کړه درته دا کوي خو هلته بیا خبر راشي چې هغه ماډلونه اوس مونږ د هغې چې کوم هوسټینګ و هغه رالرې کړلي د هغې وجه دا ده چې کمپیوټر چې دی یا دغه چې دی د هغې خو اخراجات سیوایي د هغې چې کوم دغه چې دی اقتصاد دی او دا اوس هغه کارونه دي چې دا د پښتو ژبې چې کومه ادارې دي یا دغه دي چې هغو صرف د هغې د چلولو کم وکړي یو پیل نو هغه ماډلونه ورته مونږ وړیا جوړ کړلي او اوپن سورس دي خلاص دي خو د هغې په چلولو باندې چې کومه دغه راځي نو هغه مونږ په خپله ژب نه خو یو څو میاشتې یو خواوشا کال وچلوله خو د هغې لکه چې اوس یو سرور رن کوي نو میاشتې دوه درې لکه د هغې صرف دغه راځي خرچه راځي او بیا دغه شانته کې مینټننس وي د هغې چې کوم دی نو چلولو چې کوم خرچه یا دغه یعنی تاسو به ځان ته سرور یعنی د بل چا سرور نه استعمالوئ سرور معنا هغه ځای دی چې کوم ځای کې څومره معلومات وي دغه جمع کیږي که نه او چې هغه کمپیوټر د کم نه چې دا ماډلونه کار کوي ځکه چې دا ماډلونه ډېر غټ په حجم کې او د دې لپاره یو پیاوړی مضبوط ماشین پکاري سرور چې ورته وایي لکه یو بجلیګر چې وي د بجلی دپاره یو بجلیګر وي د دې دپاره یو برېښنا کوټ نو په هغې کې مونږ اوس په دې باندې کار پیل کړی دی چې دا مونږ راواړه کړو چې هغه په دې موبایلو باندې په مستقیم ډول نیغ په نیغه کار کولی شي یعنې سرور ته مضبوط هغه ته کار ضرورت نه لري نو د هغې اولنی چې زموږ کوم اپ دی نو اوازه ده نو هغه هم په موبایل باندې بغیر د انټرنیټ کنکشن هم کار کوي ځکه چې هغه هم په دغه موبایل کې په خپله چلیږي لکه او اوازه کې خلک څه ګټه اخیستلی شي ځینې یعنې څه فیچر څه دي نو په هغې کې خو
یو غټ چې ما څنګه عرض وکړو چې هغه لکه وایس نوټس دي په پښتو کې. لکه یو کس وایي زه لیکل نشم کولی یا مال نه راځي خو زه پښتو کې لیکل کول غواړم، نو د خپل د غږ د لارې پښتو لیکلی شي. په هغه کې اولنی خو دا دی چې لکه پښتو کې نوټس هغه کې کولی شي. دویم په هغه کې فونوټکس یو کیبورډ دی، هغه دا دی چې لکه څوک وایي چې دې دا غلطي کړو څه ټیک کول غواړم، نو هغه دا نه چې بل کیبورډ جوړ کړي، هغه هم په ټرانسلیټریشن یعنی چې پښتو او انګریزي کې کم ټکی لکه پی په پا باندې بی په با باندې، نو د هغې سره په هغې باندې کولی شي. د هغې چې دریم کم یو فیچر دی په هغې چې موږ کار دغه کړی دی چې په هغې کې به په پښتو غږیز کتابونه راځي، یعنی لیکل چې پښتو کې شوي هغه به درته په غږ کې وایي. نو که یو کس وایي چې یو مضمون دی یو کتاب دی زه لوستلی نشم یا خو زه اورېدلی غواړم، نو هغه به درته هم په غږیز بڼه باندې هغه اډیو بک په شکل باندې هغه درته کار کوي. ښه اوس دې کې پښتو یعنې تاسو وایاست چې د پښتو چې کومه د ډیټا دپاره چې کوم ضرورت و، یعنې دا وخت چې موږ خبره کوو نو آیا په ای آی کې د پښتو کوټه پوره ده، یعنې موږ پوره تیار یو دې ته چې دا وچلو که نه اوس هم کمی پکې شته؟ نه جي کمی خو شته او ښه پوره شته. ما کم تاسو ته یو وایي لکه چې اوس کم دی، یو دوه درې څو کمې مسلې؟ اوس زموږ سره یو ټول نه غټ کمی چې دی نو کارپس خو موږ جوړ کړی دی چې په هغه کې خواوشا 2 بلین ټوکنې شته، خو هغه کارپس چې دی هغه زیاتر د انټرنیټ نه موږ اوچت کړی دی. نو په هغه کې بیا د رسنیو چې کوم دی لکه بي بي سي شوه، مشال شو، وایس اف امریکا شوه، د هغې اغېز ډېر زیات دی. نو د عام د پښتنو د ژوند چې کوم خبرې اترې دي هغه ډیټا هغه معلومات پکې ډېر کم دي. او ښه دا د لارو کوڅو خبرې، د حجرو خبرې، جی دا خبرې پکې کمې، ځکه چې بي بي سي او دا خبرونه ورکوي ډېر ارګنایزډ ورکوي، د اخلاقیاتو خیال ساتي، د ژبې خیال ساتي، یو ډېر سټرکچرډ یا ساخت په حساب باندې ډېره تړلې کیسه وي. تاسو وایئ د لارو کوڅو ژبه، د خلکو خبرې، د حجرو متلونه، مطلب مختلف دغه نشته پکې. جی او نو د داسې هغې سره بیا اغېز هم دکې چې څنګه تاسو ووې، نو که بیا څوک پوښتنه وکړي نو هغه به ولې زیاتر جواب هم هغه د بي بي سي یا د مشال په هغه لهجه کې یا په هغه کې ورکوي، ځکه چې د هغې یعنې که روزنه په په هغې ټوکه کې باندې شته. تپوس دې وکړي دی به تا ته سیریس جواب درکوي، ته باید جی چې ټوکه راته وکړه. بالکل. او بل دا چې په هغه کې دونه تنوع یا ډایورسټي هم نه وي، ځکه چې چې څنګه تاسو یو سټرکچر دغه یې که نه، نو هغه خو ما چې په خپله په هغې څېړنه وکړه کله چې موږ کارپس جوړ کړو دا کړو، نو بس دا ووایم چې لکه د ټول نه غټه ډېټه د هغې وه، خو د ټول نه کم ځانګړي یا مخصوص ټکي چې دي ډېر کم وو، لکه 10,000 ټکي د هغې ټوله وکیبلري وه، ذخیره وه که نه، چې هغه لکه اړول شوي راړول شوي. خو چې کله ورته مونږه یو څو کتابونه ورمخې کړه، ویکیپیډیا ورمخې ته کړه، نو هغه د هغې په مقابله کې ډېر واړه وو، لکه یو 100 کتابونه به نه وو، خو د هغې تنوع چې د ډایورسټي چې ده د هغې نه 2 ګونه سیوا وه، یعنې هغه د 80,000 نه زیات، ځکه چې هغه څنګه ما خبرې وکړې چې په هغې کې کیسې، کلتور دغه ټولې خبرې شوي که نه، نو د هغې دپاره او بل دویم مهمه دا ده چې بیا همدا چې کوم دی نو زیاتر یو لهجه کې یو ډایلکټ کې ډیټا زیاتر کندهارۍ ده، یوسفزۍ شوه یا بلوڅۍ شوه یا د نورې وړې لهجې چې دي د هغې بیا ډیټا بیخي ډېره کمه ده. او نو دا ډېره مهمه دغه ده، یعنې که خوستوال خبرې کوي د خوست والا، د وزیرستان خلک، یا جی مثال بنوچیان دي، یا بیا په هلته ترینو ده په دغه کې دغه چې کومې سیمه ییزې لهجې دي دغه باندې که څوک خبرې ورته کوي بیا دی نه پوهېږي که نه. جی نو یو خو دغه د لهجو زموږ سره غټ ستونزه ده، ما څنګه وویل په کارپس کې دغه تنوع نشته، او بل د ټول نه یو غټ چې دی په هغې باندې موږ د ډېر وخت نه کار کوو، خو لکه تاسو کتلی چې دا نوي ماډلونه چې راغلي نو پښتو کې اوس کار کوي، لکه خلک پې سندرې جوړوي که نه، او یو دغه ورته ولیکي او سندره هم ښه جوړه کړي ښه په ساز په ترتیب باندې، خو که تاسو وګورئ په ځینې ځای کې د هغې پرونسیشن د ویلو هغه لاره سمه نه وي، لکه که ورته وایي چې کینه نو به کانا یا که نه، نو د هغې مونږ چې ورته کوم وایو لکسیکان یا لغتنامه هغه د پښتو 2 کاله مخکې پورې خو د سره ونه، نو مونږ خو بیا یو وړه دوه جوړې کړې، خو په هغې کې هم ستونزې شته، او هغه هم دا خبر ده چې لینګویسټ چې دي ژبپوهان چې دي
چې هغو دغه کار په هغه مرسته نه کړی، نو هغه د یو دوه کسو کار نه دی، ځکه چې په یو تاسو ته پته قاموس او لیکسیکون کې کلونه لږ یو یا خاص کر چې یو دوه کسو په ناسي یو ټکی ګوري. نو اوس لکه مونږ 80,000 نه زیات ټکي راغونډ کړلي او چې مونږ ګورو د هغې لکه هغه پرونسیشن او ویلو آرټیکو که نه سمه نو په کې ډېر وخت لګي. نو کله چې دغه راشي نو بیا به د پښتو چې کوم یو په لهجو کې خبرې به وي، خو هغه لهجه به هم کم ټکی چې پښتو کې موږ څنګه وایو نو هغه به هم تلفظ به هم ښایي. دې کې حنیف خان خبره خو ډېره ده، خو ډېره لو موضوع ده، خو بهرحال په دې به راغونډ کړو که تاسو د کتونکو ته ووایاست چې زما ستا دا خبره شوې وه چې هر هفته به یو 10 منټه چې څوک له اے آی څخه ګټه اخلي، نو هغه به خبرې کوو که تاسو لږ په دې لنډه غوندې خبره وکړئ چې یعنې موږ به څه کوو بیا په راتلونکي په راتلونکي کې مونږ دا اراده لرو چې اے آی په خپله چې ده هغه اوس دونه خوره شوې ده چې هغه یو اړخ نه ده پاتې شوی. نو په کې مونږ دا کوو چې مونږ به یو اړخ په یو کس کې کوو، په کې مونږ دا کوو چې لکه یو کس سټوډنټ دی، یو زده کړهوال دی او دا غواړي چې خپل زده کړې په عالمي یا نړۍ په سطح باندې ښه کړي. نو موږ هغه ته وایو چې هغه څنګه په خپل کور کلي کې د دنیا د ښه نه ښه علم حاصلولی شي بغیر پیسو نه، په خپل موبایل باندې، په خپل کمپیوټر باندې. دغه شان استادانو ته د هغو دپاره کم لارې دي، دغه شان قانونپوه چې دي چې هغو څنګه خپل کار هم په نړۍ په سطح باندې کولی شي، یا ډاکټران شو، یا چې خاص طور باندې د فارمسۍ شو، یا څومره چې متخصص یا دغه کسان دي، نو موږ به د هغه شعبو سره په هغې باندې خبره کوو او د هغې به عملي ورته ښایو چې لکه دا د اے آی یو ټول دی، یو لاره ده، دا تاسو څنګه کارولی شئ او دا تاسو کار څونه زیاتولی شي، تیزولی شي، یعنی په کم وخت کې تاسو ته څونه ګټه در رسولی شي، او یا دا کمې خطایانې کوي، کمې تېروتنې کوي او د هغې نه به تاسو څنګه ځان بچ کوئ یا به په خپل دغه باندې په کې سمی څنګه راولئ. مننه حنیف خان، دا خو به ستاسو پکې ډېر لوی رول وي او ستاسو به ډېره مننه وي که دغه کار ورته وکړو، ځکه چې په وطن کې دې ټولو شیانو ته اړتیا ده، نو به ستاسو به مننه وي ډېره. نه جي ډېر خوند به مو وکړي، خاص طور په ستاسو په توګه باندې چې ما څنګه مخکې عرض وکړو چې پښتنو ته یو داسې وخت روان دی چې د دې نه بغیر به ګزاره نه وي، نو موږ یو بل داسې یو پرمختګ انقلاب نه سترګې نشو پټولی بالکل. چې موږ بل څوک او دا دومره غټ انقلاب دی چې انساني تهذیب به بدل کړي، ځکه چې څومره انساني تاریخ کې چې کوم پړاوونه راغلي دي، لکه اوس زرعي انقلاب راغلی دی، بیا پسې اقتصادي یا صنعتي انقلاب راغلی دی، بیا ورپسې دا د ټکنالوژي انقلاب راغلی دی، اوس د اے آی دی چې اوس دنیا ټول هغه ځای ته ځي. یعنې هغه نووا حراري وایي چې وخت به داسې راشي چې د امریکې ولسمشر ته به ټلیفون راشي چې زه دغه یو پالیسي جوړوم، نو هغه به ورته وایي ته ما په پوه کړه چې په دې کې ګټه تاوان څه دی. هغه به وایي دا شیان دومره پیچلي شوي دي چې زه تا نشم په پوه کوی، به عزت انسان زه نشم پوه کوی، خو بهرحال دې کې دا ګټې دي. خو مطلب خبره ډېره دغه ته روانه ده او په هغه کې زموږ غافله کېدل، بیا ستاسو غوندې ملګري یا نور هم په اے آی کې ډېر پښتانه اوس ته په کار دی که په اجتماعي نه شو کولی، انفرادي لګیا یو، خو بیا هم اجتماعي ته یو لار شته. نو ډېره مننه، نو بس دې ته به دوام ورکوو، بله اونۍ به بیا سره وینو. ډېره مننه کاکړ صاحب. ښه شپه، خدای په امان.